د حضرت عیسی علیه السلام ملاقات د ابلیس شیطان سره وشو. هغه ابلیس 4 خره روان کړي وو او په هغه خرو باندې یې څه سامان اچولی وو. حضرت عیسی علیه السلام د شیطان نه پوښتنه وکړه چې دا خره چیرته بیایې او په دې باندې دې څه شي بار کړي دي. شیطان ورته په جواب کې وویل چې د تجارت سامان په دې باندې پروت دی، د دې اخیستونکي ګورم چې څوک به یې واخلي. حضرت عیسی علیه السلام چې کله هغه خبرې واورېدې نو پوښتنه یې ترې وکړه چې په لومړي خر باندې څه دی. شیطان ورته وویل چې ظلم دی. حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه وکړه چې ظلم به څوک اخلي. شیطان ورته وویل چې بادشاه. حضرت عیسی علیه السلام ورته وویل په دویم خر باندې څه دی. شیطان ورته وویل چې په دې باندې حسد دی. حضرت عیسی علیه السلام ترې پوښتنه وکړه چې دا به څوک اخلي. هغه ورته وویل چې عالمان. حضرت عیسی علیه السلام ترې پوښتنه وکړه چې په دې بل خره باندې څه دی. شیطان ورته وویل چې خیانت دی. پوښتنه یې ترې وکړه چې دا به څوک اخلي. هغه ورته وویل چې کاروباري تاجران. بیا حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه وکړه چې په دې بل خر باندې څه دی. شیطان ورته وویل چې دوکه او فریب. حضرت عیسی علیه السلام ترې پوښتنه وکړه چې دا به څوک اخلي. شیطان ورته وویل چې ښځې. عبرت: ګرانو مسلمانانو، که ظلم دی او که حسد، کینه او بغض دی او که خیانت دی او که دوکه او فریب دی، دا ټول شیطاني عملونه دي، باید ځان ترې وساتو. ټولو ملګرو څخه هیله کوو چې زموږ دغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي، هم یې خوښ کړي او هم د نورو ملګرو سره شریک کړي، یا نور ملګري ورته هم راوبلئ او هغه ورونه چې هغې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی او سبسکرایب سره که فکر لري په خوا کې دغه د زنګ علامه وي، که په دې زنګ علامه باندې کلیک کړی نه وي نو په دې علامه باندې هم سره کلیک کړئ چې هر نوی ویډیو ټولو ته په یو ځل باندې ورځي.